بسم الله الرحمن الرحیم. محترم خویندو، ډاکټر آصف اظهار یو ځل بیا تاسو سره او نن زه تاسو ته یو ښکلي معلومات درکوم د بادام باره کې. بادام تقریبا د هر یو عمر د خلکو دا یو خوښه غذا ده، یو ښه غذا ده او په دې کې انتهایی زیات فایدهمند څیزونه دي زموږ دپاره، زموږ د بچو دپاره، زموږ د مشرانو دپاره. که تاسو وګورئ د ټولو نه اول څیز که ستاسو ذهن ته راځي چې کله بنده سوچ وکړي چې یاره اعصابي یا ذهني کمزوري ده او د هغې دپاره ټول نه ښه څیز کم یو دی، نو محاورتن هم اکثر خلک وایي چې بادامو استعمال کوه چې یاداشت دې ښي، حافظه دې ښي او ذهن دې ښه وي. نو بادام اوس یقینا د دې فایدې هغه دومره ډېرې دي که زه تاسو ته بیان کړم نو تاسو به مو وایي چې او یاره واقعي دې بادامو کې خو ساینسي طور داسې څیزونه دي چې کم زموږ بدن له ډېره زیاته فایده ورکوي، خصوصا زموږ د ذهني صحت لپاره، زموږ د اعصابي صحت لپاره. او دې نه علاوه صرف دا نه چې دا بادام دا زموږ د ذهني یا اعصابي صحت لپاره ښه دی او جسماني صحت لپاره ښه نه دی. نو زه تاسو ته وایم چې د بادام کې کم کم څیزونه دي او دا په کومه طریقه تاسو استعمال کوئ چې هغې نه تاسو ته دا فایدې هم میلاو شي او د دې چې کم تاسو په صحت باندې اثرات دي هغې نه هم تاسو مستفید شئ. د ټولو نه اول څیز خو دا دی چې د بادامو استعمال ډرای فروټس لکه که تاسو چېرته میلمانه شئ نو اکثر خلک درته ډرای فروټس کې دي هغه بنده رو رو لګیا وي او خوري. بل اکثر د خلکو دا عادت وي چې خاص کر د ژمي په دې موسم کې چې د ډرای فروټس استعمال زیات کوي لکه غوز، بادام، کاجو، دا څیزونه یې ځان ته ایښلي وي. خو چونکې دا ډرای فروټس یعنی غوز، بادام، کاجو، پستا دا څیزونه ډیر زیات ګران دي او ډیرو خلکو په وس کې دا نه وي چې د دې څیزونو استعمال ریګولر وکړي. خو که الله تعالی وس او طاقت ورکړی وي او د دې استعمال کولی شي او کوي یې نو ډیره ښه خبره ده چې دی او د دې ماشومان که د دې استعمال وکړي نو دې نه څه فایدې درته حاصلېدی شي. د استعمال طریقه کار دا دی چې بادام اکثر خلک دا بادام دا خشتکی اوبو کې واچي او دې ته سوکډ المنډز وایي، یعنی په اوبو کې خشتکی اوبو کې یا پیو کې یا هر څه کې چې وي، خو زیاتر خلک په اوبو کې خشتکی لږ ساعتې پرېږدي او دې باندې چې کومه دغه براون یا خړه چلکه ده هاتې نه اخوا شي او سپین د بادام زړي تاسو ته پاتې شي او د هغې استعمال خلک کوي. نو دا خوشتولو سره دې کې څه فایدې راځي که څه نقصانات راځي نو از تاسو ته اوس ویم په دې ویډیو کې. د بادام باندې چې کومه دا خړه چلکه وي په دې کې دوه کیمیکلز دي چې هغې ته ټینین وایي او فایټیک اسید وایي. نو دا ټینین او فایټیک اسید چې دي دا داسې څیزونه دي چې دا دغه چلکه کې ډېر خاص مقدار کې موجود وي، ورسره وایټامین سی او وایټامین ای هم وي. خو د دې خپلې فایدې دي. نقصانات یې څه دي چې دا ټینین او دا فایټیک اسید چې کوم دی دا زموږ د معده کې چې کوم هارمونز راځي او کوم انزایمز راځي، یعنی زموږ د هاضمې دپاره چې کوم رطوبت راځي نو هغې سره دا شامل شي او زموږ د هاضمې نظام د ډېرو څیزونو باره کې لکه ټریس ایلیمنټس چې کوم دی میګنیشیم شو، پوټاشیم شو، داسې نمکیات شو، د هغې ابزاربشن یعنی جذب کېدل کمزوري شي. نو که دا پوستکي ته لرې شي دا ټینین او د فایټیک اسید لاړ شي هغه پوستکي سره. اوس مونږ ته سپین کړي د بادام چې کوم دا دغه دا زړې دی په دې کې مونږ ته څه پاتې شي؟ په دې کې جناب مونږ ته پاتې شي فولیک اسید، په دې کې مونږ ته پاتې شي وایټامین ای، په دې کې مونږ ته پاتې شي وایټامین سی، په دې کې مونږ ته پاتې شي وایټامین ای، په دې کې میګنیشیم، په دې کې فاسفورس او داسې مختلف څیزونه پاتې شي. نو اوس که تاسو په دې باندې غور وکئ د ټولو نه اهم څیز فولیک اسید او فولیټس دي. ال کارنیټین یو بل څیز دی چې دې کې پاتې شي. نو دا ال کارنیټین او دا فولیټس دا زموږ د عصبي نظام دپاره، زموږ د نروز دپاره، زموږ د برین دپاره دا انتهایی ضروري څیزونه دي. نو که دا کله د دې مقدار موږ ته په وافر مقدار کې میلاویږي نو زموږ عصبي نظام او زموږ دماغ، زموږ د دماغو رګونه دا ډېر بهترین وي، یاداشت ښه وي، بنده الرټ وي، د فیصلې چې کوم قوت دی هغه ډېر ښه وي. او یقینا څنګه چې تاسو ګورئ که نه چې دا ماشومان کله امتحانونه یي او کله په هغې په ذهن باندې د سټډي ټینشن زیاتي، په هغې باندې د سټډي بوج زیات وي، نو اکثر له میندې ورته په شودو کې، په پیو کې دې کې ورته بادام واچي چې بچیه دې استعمال کوه نو دې نه به تا ته فایدې میلاویږي. نو یقینا ذهني صحت ورسره ډېر زیات ښي. بیا وایټامین ای یو انټي اکسیډنټ دی. دا یو قدرتي فلټر دی زموږ د وینې لپاره چې زموږ د وینې صفایي کوي، ډیټاکسیفیکیشن کوي. او دې نه علاوه دا فری ریډیکلز ورته وایي. نو فری ریډیکلز داسې زهریله مواد وي چې زموږ په بدن کې پیدا کېږي او زموږ د جگر او د ګردې په ذریعه بیا د هغې اخراج کېږي بدن نه. نو دا ګرده او دا جگر دا یو فلټر دی زموږ د دې وینې لپاره. اوس که دا وایټامین ای مونږ استعمالو د بادامو کې مونږ ته میلاویږي نو هغې سره زموږ د وینې چې کوم ډیټاکسیفیکیشن دی هغه ډېر ښه طریقې سره کېږي او دا وینه
صفا کیږي نو زموږ په جګر او په ګرده باندې بوج کمی، نو د ګردې او د جګر صحت لپاره انتهایی بهترین چیز دی. بیا راځو جناب دی کې ما چې څنګه ویل چې دی کې میګنیشیم دی. نو نن سبا که تاسو ګورئ چې د میګنیشیم دور دی هر چیز کې، یا هر دغه چې کوم دی نو جناب میګنیشیم او دا تاسو ګولۍ واخلئ او دا تاسو د میګنیشیم سیرپ واخلئ او دا تاسو میګنیشیم استعمال زیات کړئ، ستاسو د پټو دپاره ښه دی، هډوکو دپاره ښه دی، برین دپاره ښه دی. یقینا چې میګنیشیم انتهایی زبردست چیز دی او زیاتر زمونږ آبادي چې کوم ده، که زمونږ لوی دي که زمونږ واړه دي، هغې کې د میګنیشیم کمی شته. د هغې د وجې نه د هغې د تکاوټ، د لیتارجي، د کمزورتیا، د پټو ذهني، دا ټول دا ورسره زیاتېږي. نو په بادام کې ډېر مقدار کې میګنیشیم شته چې هغه موږ ته میلو شي. نو موږ د دې میګنیشیم کمی نه، د دې ملا خوږ درد نه، د دې ګوډو خوږ درد نه او مختلف څیزونو نه دې نه به بچ شو، پټې ورسره مضبوطې شي، ذهن ورسره الرټ شي. بیا راځو جناب څنګه چې ما ذکر کړو چې دې کې وایټامین سی هم شته. وایټامین سی تاسو ته پته لري زموږ د هر یو خلیې دپاره، د هر یو نظام دپاره چې زموږ په بدن کې دی، د هغې دپاره څومره ضروري چیز دی، په دې باندې زموږ ویډیوز هم موجود دي، تاسو کتلی شئ. دې نه علاوه څنګه چې ما ذکر وکړو چې دې کې ټریس ایلیمنټس لکه فاسفورس دغه پکې شامل دی، لیکشن کیلشیم پکې شامل دی. نو دا کیلشیم او فاسفورس د دې چې کوم دغه اعتدال دی په بدن کې، یعنی بیلنس دی د دې چې دا یو بل سره بیلنس ساتلی شي، نو ستاسو هډوکې انتهایی مضبوط وي. د هډوکي مضبوطوالي دپاره میګنیشیم، فاسفورس، کیلشیم دا مختلف څیزونه چې دا لګي په بادام کې ښه وافر مقدار کې موجود دي او تاسو ته ډېر په ښه طریقه میلاویږي. نو تاسو هغه بیا انجوای کولی هم شي او تاسو ته د صحت فایدې ته هم میلاویږي. اوس د دې ټولو څیزونو ذکر چې ما وکړو چې دا ټول په بادام کې شته، نو هغې نه یقیني طور ستاسو د سترګو صحت، ستاسو ذهني صحت، ستاسو سکین، ورسره ستاسو پټې، ورسره د هاضمې نظام دا ورسره انتهایی ښه شي. اوس څنګه چې ما شروع کې خبره وکړه چې یاره دا بادام تاسو په هره طریقې استعمالولی شي، خو دا سوکټ بادام یعنی خشته شوي بادام چې دا چلکتې بیا تاسو لرې کوي، نو د هغې فایدې کیمیکلي خو تاسو ته ما وویلې چې یاره دې کې دا څیزونه دي او دا امپرومنټ راشي چې د دې هاضمه ډېره ښه شي او هغې جذب کولو قوت دا ډېر ښه شي او تاسو ته دا ټول څیزونه ډېر په اسانه باندې میلو شي. دویم که د هغې تاسو فایده وګورئ، نو هغه فایده دا ده چې ډېر زمونږ مشران داسې دي یاره هغې ته د غاښونو تکلیف دی، نو هغه د بادام چکی کرپولی نه شي، هغې ته مشکلات وي، معده کولی نه شي، د هغې غاښونه ني، د هغې جام نه کمزوري وي. نو هغه خلکو دپاره که دا نرم شي، نو هغې په اسانۍ سره خپلو جامنو په ذریعه باندې هغه معده کولی هم شي او هغه ښه طریقې سره هغه هضم کېدو کې او جذب کېدو کې بیا اسانه شي، چې معدې ته ثابته چکی نه ځي، بلکې پاوډر فارم کې یا پیسټ فارم کې لاړ شي چې کوم باندې ښه مزیدار هغې شخوند والی وي او معده کړي وي. نو عزیزانو دا فایدې وي د بادامو چې کومې ما تاسو ته بیان کړي. الله دې اول موږ ټولو له وس راکړي چې د دې استعمال کولی شو او د کومو خلکو وس چې شته او استعمال یې کوي، نو که ښه طریقې سره او ښه مقدار کې د دې استعمال وشي، نو یقینا دا کومې فایدې چې تاسو ته ما بیان کړي د صحت حوالې سره، دې سره به انشاءالله د دې صحت ډېر ښه وي. نو د الله تعالی چې دا کوم نعمتونه دي د هغې نه भरपूर फायदे वाले هغه भरपूर طریقې سره انجوای کوي چې تاسو خپل ژوندۍ انجوای کوي، فائدې هم درته ملو شي. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.